بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا مایکروسافټ ورډ پروګرام ته. تېره ورځ مو د فونټ برخه ویلې وه، نو نن ورځ راځو پاراګراف شروع کړو. لومړی راځم یو اندازه لیکل دلته پکښې کوم. په پاراګراف کې دلته وګورئ بولیټ دی، نمبرینګ دی، او همدارنګه ملټي لیول دی، او همدارنګه جسټیفای یعنې جسټ دی، الایمنټ دی. دا موضوعات وایو. لومړی راځو بولیټ ته. د بولیټ لپاره زه ګورم مثلا لیکمه چې کمپیوټر راځم کمپیوټر. اوس دلته زه راځم د کمپیوټر برخې لیکم. مثلا زه ورته وایم چې کمپیوټر divided computer divided into two parts. کمپیوټر په دوه برخو باندې شوی دی، ویشل شوی دی. لومړی برخه یې هارډویر دی، مثلا لومړی برخه یې زه ورته وایم چې هارډویر دی، او دوهمه برخه یې هغه یې څه دی؟ سافټویر دی. دوهمه برخه یې د سافټویر برخه. اوس راځم ګوره دې ته باید زه یو څه ورکړم، یو بولیټ ورکړم. یو بولیټ. دغه لپاره راځم دلته پر بولیټ باندې څه رقم غواړئ چې بولیټ زه ورته وایم چې مثلا دا ډول بولیټ ورکړم. څه ګوره زه ورته وایم چې کمپیوټر په دوو برخو ویشل شوی دی، چې یو یې هارډویر دی او بل یې څه دی؟ سافټویر دی. که زه چې دلته انټر کړم ګوره ماته بله برخه هم لیکي. بیا لپاره مثلا ووایو چې بله برخه نشته، دا همدغه دوې برخې دي. بولیټ کولی شي چې ته ورته چینج هم کړې. څه ډول بولیټ غواړې؟ مثلا ورته وایم چې په دې ډول یې راته ښکاره کړه. یا مثلا ورته وایم چې په دې ډول یې راته ښکاره کړه. سر به خلاص و. او یا ورته وایم چې مثلا په دې ډول یې راته ښکاره کړه. یا کولی شي چې په هر ډول سره چې خوښه وي هماغه ډول یې ورته ورته انتخاب کړه. دا چې سوله بولیټ شو. ښه، دلته چینج لیولسټ. لیولسټ یې به د چي دپاره کارول کېږي؟ اوس ګوره دا خو د کمپیوټر خپله مین برخې سولې. نو اوس بیا زه مثلا ورته وایم چې مثلا راځم دلته بیا اوس ورته وایم چې هارډویر. اوس یې مثلا زه ورته وایم چې هارډویر یې بیا divided into 4 parts. مثلا اوس بیا ورته وایم چې دغه هارډویر یې بیا چې دا یې بیا په څو برخو ویشل شوی دی؟ په 4 برخو باندې ویشل شوی دی. اوس د دې لپاره راځم بیا هم یو څه کوم، یو بولیټ ورته انتخابوم. مثلا دا بیا په کوم ډول سره انتخابوم؟ په دې ډول سره چې کوم ورته انتخابوم. مثلا لومړی انپوټ دی، دلته یې ورته لیکم. اوس بیا دویم مثلا آوټپوټ دی، دریم یې مثلا پروسس دی، او همدارنګه څلورم یې سټوریج دی. زموږ مقصد یوازې چې شي دی د دې بولیټ څخه دی. ما دې غواړي چې بولیټ وي. اوس نو لیولسټ بیا د دې لپاره کارول کېږي چې دا لومړی لیولسټ دی، او دغه بیا چې دی دوهم لیولسټ دی. په دې کې ته کولی شې چې د دې یو څه ورته برابر کړې، لیولسټ ورته برابر کړې، چې دغه ټول لیولسټ د څه کې ورته برابر کړې. لیولسټ یې راځي لیولسټ ورته برابر کړې، یعنې دغه لومړی چې دا په لومړی لیولسټ کې دی او دا په دوهم په مثلا په دې ډول سره څه کړه. اوس ولې دغه ټول څه کړه سلیکټ کړه، بولیټ یې راسه، بولیټ کې لیولسټ ورته انتخاب کړه. په کوم ډول لیولسټ کې چې غواړې په هماغه ډول کې ته جوړولی شي. وګورئ مثلا دا د چا اړوند شولې؟ هارډویر. ګوره په دې ځای کې درته انتخاب کنټرول پلس رایټ. راځم بولیټ ته. بولیټ وروسته ډیفاینډ بولیټ. دلته کولی شي چې په خپله خوښه باندې څه شي انتخاب کړي، بولیټ ورته انتخاب کړي. راځم زه ورته وایم چې یو سمبول په شکل یې راته وښیه، دلته ورته انتخابوم. کوم ډول حالت ورته انتخابوم؟ مثلا زه ورته وایم چې ماته یې دغه کوم چې د هارډویر برخې دي، د هارډویر برخې زه ورته وایم چې ماته یې په کوم ډول سره وښیه. راځم ورته یو سمبول ورته انتخابوم. کوم ډول سمبول ورته وښیم؟ دا ډول سمبول. دلته ورته اوکې وایم. اوس تاسو ولیدل د هارډویر برخې ماته په دې ډول سره څه کوي راته راشي. سر په خلاص وم. ډیفاینډ بولیټ دغه څخه دلته پکچر ته کولی شي چې عکس ورته څه کوي ورته انتخاب کړي. ورډ کاپلان د انټرنیټ ته لارې کوو، ټرای ګیم وکړو، که د انټرنیټ وصل نه وو غواړم د کمپیوټر یو عکس څه کوم انتخاب کړم. مثلا دا عکس هلته ورته انزرټ وایم، هلته ورته اوکې وایم. اوس وګوره هماغه عکس هلته ورته څه کوي انتخاب کړي. زه چیرې راوړسم دغه اندازه یو څه ورلره راټاکم، تاسو به یې بیا وویلی شئ چې
چې هماغه به انتخاب کړی وي. تاسو ورته وګورئ اوس هماغه کس یې بولټ ته چې شوی دی انتخاب شوی. سر په خلاصو ښه راځم کنټرول پلس دا چیش کوم بخي دا منځه یې وړم ډیلیټ کوم دا چیش کوم دا منځه یې ښه. نو دا و د بولټ کار. بولټ کې ورسره سره نه دی پاتې. دا ټول شي کوم ډیلیټ کوم. دا څه وروسته د بولټ څخه وروسته یا نمبرینګ دی. څه شي دی؟ نمبرینګ. نمبرینګ د چی لپاره کارول کیږي؟ مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې افغانستان. دلته مثلا ورته لیکم چې افغانستان پروینس د افغانستان ولایتونه. صحیح دی؟ دلته اوس راځم د دې لپاره چې کوم یو نمبرینګ یا عدد چې کوم پیدا کوم. دلته راځم نمبرینګ ته ورته وایم چې څه ډول چې تاسو خوښه وړم. مثلا ورته وایم چې دا ډول نمبر. مثلا دلته ورته لیکم چې کابل او دغه څه وروسته مثلا ورته لیکم چې هلمند په دې ډول او همدارنګه په دې ډول سره دغه څه وروسته ورته لیکم چې خوست مثلا ورته لیکم چې پکتیا. وګورئ دا زموږ سره چې یو نمبر پیدا کړي. کله چې زه انټر پریس کوم اتومات پر نمبر ماته چې کېږي خپله راځي. سره په خبره خلاص وو. ښه راځم ورته وایم چې مثلا نمبرینګ بل ډول نمبر غواړم بل ډول. راځه نمبرینګ ته دلته بل ډول ورته انتخاب کوم. مثلا د بي سي په توګه چې ښکاره ته وشه. سره په خلاص وو. یا مثلا ورته وایم چې ما ته په رومي رقمونه راوښایي چې ښکوي درته ښایي. اوس بیا ښه د کیبورډ له لارې به تاسو مثلا نمبرینګ څنګه جوړوئ سره کوم. اوس ګورئ صرف یو ولیکئ دلته چې شي ورکړئ ډاټ او د سپیس. وګورئ زموږ سره نمبر چې کله چې زه انټر پریس کوم یو بل نمبر ومنئ داسې. صحیح شو؟ ښه یا په بله طریقه سره یو ولیکئ یو او همدارنګه د قوس علامه وینئ قوس او دغه څه وروسته سپیس. وګورئ نمبر مو سره جوړ کړو. داسې بل نمبر. سره په خبره خلاص وو. غواړئ چې د بي سي په تورې جوړ کړئ نمبر. نو څنګه به کوې؟ راځه ای ولیکه او همدارنګه ډاټ سپیس. اوس ګوره زموږ سره نمبرینګ چې شو جوړ شو. ولیدئ داسې ګوره زموږ سره نمبر چې شو جوړ شو. ښه غواړئ په رومي رقمونه یې ولیکې نو څه وکړه آی ولیکه. صحیح دی؟ هغه څه وروسته ډاټ یا قوس هر شی مشکل نشته. مثلا زه قوس لیکم هغه څه وروسته یې قوس کړه او دلته سپیس وو. اوس وګوره په رومي رقمونه زموږ سره جوړ شو. ولیدئ ګوره په رومي رقمونه زموږ سره چې شو جوړ شو. صحیح دی؟ همدارنګه په هره طریقه ته چې کولی مثلا غواړئ چې په بل ډول جوړ کړې تاسو آی ولیکه او همدارنګه ډاټ او وروسته سپیس. وګوره نمبرینګ موږ سره چې شو جوړ شو. سره په خبره خلاص شو. ښه راځو بیا نمبرینګ ته راځو چې نورې موضوع چې شي دي. راځم اوس دلته یو نمبر جوړوم مثلا یو ډاټ همدارنګه سپیس. وګوره موږ سره جوړ شو. مثلا دلته ورته لیکم چې کابل. صحیح دی؟ همدارنګه دلته ورته لیکم چې خوست. همدارنګه دلته ورته لیکم چې مزار. صحیح شو؟ دا زموږ سره نمبرینګ چې جوړ شو. راځم په نمبرینګ کې پاتې مې چینج لیول لیسټ مخکې وویل لیول لیسټ ډیفاینډ نمبر فارمټ. دلته ته کولی شئ چې په خپل خوښه باندې فارمټ یو چیز کې جوړ کړئ. مثلا زه راځم دلته د څو نورو ولایتونو نومان هم لیکم. مثلا دلته ورته لیکم چې کندهار او همدارنګه مثلا یو بل ولایت هم لیکم چې ننګرهار او همدارنګه همدومره بس. غواړم چې په خپله خوښه اوس یو نمبرینګ ته یو څه جوړ کړم یو سټایل جوړ کړم په خپله خوښه. دلته نمبرینګ ته راځم او دغه څه وروسته ډیفاینډ فارمټ سره کوم. راځم فونټ ته راځم دلته ورته وایم چې دا کم نمبر زه جوړوم دا دې بولډ دا باندې وي. سایز دې څومره وي؟ سایز دې مثلا 14 وي. صحیح دی؟ فونټ کالر دې ولري سره کوم رنګ ولري سور رنګ ولري. صحیح دی؟ انډرلاین سره کوم وي داسې دوه خطه دي وي او انډرلاین کالر هغه دې هم انډرلاین کالر چې هغه دې هم رنګ ولري په دې هم دا ډول. صحیح اوس دلته ورته اوکې وایي. صحیح دی؟ دلته ورته چې کوم اوکې وایي. اوس وګورئ موږ په خپله خوښه چې کوم نمبرینګ جوړ کړئ هغه دلته چې شو واضح شو. سره په خبره خلاص شو. راځم بیا ډیفاینډ ته بل شي په دې کې نه دي پاته. ښه د ډیفاینډ څخه وروسته سیټ نمبر والیو. سیټ نمبر والیو چې لپاره کارول کېږي. ګورئ زه دلته راځم ګوره د دې څخه وروسته کله چې کلیک کوم 5 شپږم اووم داسې جوړېږي. مثلا زه ورته وایم چې د شل څخه ماته نمبر جوړ کړه شل ډاټ. اوس وګوره موږ ته سره چې شته نمبر نه جوړېږي. د شل څخه وروسته نمبر د یو څخه دلته موږ ته څه کېږي شروع کېږي. زه ورته وایم چې ماته نمبر جوړ کړه د څو څخه راته جوړ کړه د شل څخه راته د 500 وروسته که زه چېرې ګوره ماته شپږ راځي اول زه ورته وایم چې یا دلته ماته څو څخه شروع کړه د شل څخه ماته شروع کړه. دغه څه وروسته راځم نمبرینګ ته او
په دې کې ورته سیټ نمبر ولیو صحیح دی ښه د څو ځای راته شروع کړه ته هماغه اندازه ورته انتخاب ورته وایم چې د شل څخه ما دلته چې ښه شروع کړه ټول کې وه ګوره زموږ د څو څخه شروع شو د شل څخه شروع شو کومه د شل یوویشت همدارنګه دوهویشت سره په خبره خلاص وایي څه مې درته ښه ښه د هغه څه وروسته رالو په نمبرینګ کې بل څه راسره نشته نه دي پاته د هغه څه وروسته الایمنټ دی الایمنټ یعنې موقعیت الایمنټ څه شي موقعیت راځم الایمنټ سنټر د دې خط کوم پاراګراف د چې ما انتخاب کړی د دې موقعیت په دې سنټر کې وي په دې مابینځ کې وي لیفټ چپه طرف ته دی رایټ راسته طرف ته دی ښه د دې معمولا استعمال په چیش کې مثلا کله چې زه ګورئ زه چیش کوم د انګلیسي لیکل کوم ګوره مثلا دلته لیکم چې افغانستان اوس تاسو ګورئ چې د چپه څخه ورسته طرف ته چیش کېږي لیکل کېږي پوه شوئ که چیرې زه ورته وایم چې مثلا دلته زه راځم غواړم چې څه ډول لیکل وکړم پښتو لیکل کوم بیا دغه کم یو انتخابوم مثلا ورته راځم دا ټول چې کوم اوس ورته وایم چې د پښتو لیکل یعنې د دې خواصونه الایمنټ چې رایټ راسته طرف ته چې کوم اوس وګوره لیکل به اوس دغه خواصه څه پوه شولې اوس چې کله زه لیکل کوم هغه به د کومه خوا څخه شروع کېږي دغه خوا څخه شروع کېږي پښتو لیکل چې زه کله کوم نو د کومه خوا څخه شروع کېږي دغه سره په خبره خلاص شو ښه راځم بیا مې یو څه لږ معلومات لیکم Afghanistan is equal to RND shift enter ښه د دې موقعیت دی مثلا دې ورته وایم چې الایمنټ رایټ دا راته په راسته طرف دا اوس وروسته جسټیفای ده جسټیفای یعنې ته منظم کړه تاسو ښه د جسټیفای ته متوجه یاست ورته وایم چې دا راته چې ښه راته منظم کړه راځم ورته وایم جسټیفای ګوره دا راته چې کنټرول زیټ اوس تاسو ورته ګورئ دلته ګورئ دا لیکي دلته دا رقم کمه دلته دا چې دا پاراګراف یو بل چې دی غیر منظم دی دلته ورته وایم چې جسټیفای راته چې ښه راته منظم ګوره اوس راته چې ښه ټول منظم ښه د نن دپاره نو په پاراګراف کې همدومره و پاته برخه به د پاراګراف بیا بله ورځ انشاءالله ووایو